بیبي تاسو راځي چې خپل کمرې ته ځو کنه. زوم دلته یم. بیبي راځي دلته کېنئ کنه. د وختي راسي په ګرځېدو ستړي شوئ. کېنئ دلته. په ما باندې ناسته ولاړه هیڅ نه لګي. زما نوسې د زلزل په دې درنه شپه د کوره بهر دی. کمال شاه څه خبر دی؟ بیبي جمال شاه سره خبرې وشوې او وایي چې زه او زمیر ګلو پسې ګرځو. فلحال هېڅ پته نه لګي. بیبي تاسو پریشانه دا خو د جلال شاه عادت دی. د دې عادت ذمہوار تاسو یې. تاسو تر اوسه پورې په دې کور کې چا غلط توجه ورکړې ده؟ چا؟ بیبي جلال شاه ځان نه ملنګ جوړ کړی دی او پاتې شوه توجه خبره ما ته دې خوب نه وکړه چې په دومره موده کې دې یو ظلم د خپلو ریرونو په سر لاس راښکلی دی. بیبي زه د دې مېرنۍ ورور صحیح د جمال شاه او د جلال شاه په خپله ترور هېڅ حق نشته. بیبي د دې رویې په وجه زما زامن لکه زما ځان خوري او په دومره موده کې بیبي په دومره موده کې ما خپلې خور ته دا یقین ورنکړو چې دې د پلار قاتل ظلیم د دې د پلار قاتل مورې مړه وباسه زاړه قبرونونه. مه یادوه هغه رشتې چې زما نسل یې تقسیم کړی دی. دا ثانیه بیبي کنفیوز شاله تر اوسه نه دی راغلی. بیبي غوسه بالکل نه. راځئ چې تاسو کمرې ته ځو. کنفیوز شاه نه رښتیا جلال شاه په خپله کمرې ته راشي. سنا ما پرېږده. نیا بیبي دا چېرته کې شوي دي چې زه به یو خبر وکړم او هغه به څوک نه مني. زما خوږه نیا بیبي راځئ چې ځو ښه. Yeah, baby. راځي. جلال شاه ظالم اور څه پته نه لګي بابا. خدای به خیر کړي. او باچا سړی دی چې خدای خبر چې بې زړه له سره راغلی وي. دا زړه یوازې د هغه سره دی خو چې څه وایو نو نیا بیبي ګینې چېرته دا شپه او چېرته په ورکه پسې ګرځېدل. خیر دی کشر ورور دی الله به خیر کړي که خیر وي. جلال شاه جلال استغفر الله. जलाल शाह जलाल शाह
کنفیوز شاب ته په د ژوند نه تر څو پورې منډې وهې ستا غوندې کنفیوز انسان د ژوند معنا غلطه کړي. استغفر الله. اے د کائناتو بادشاہ وی محبت تل انسانانو په شور کې وګوره د شونډو پر اپا کې د سترګو په ځلا کې محبت دی خو زه هغه دی محبت هغه دی محبت زه چېرته لاړ شم د یو ټکي تلاش چېرته وکړم محبت خو هلته شیرعالم د میمونې په مرۍ کې حلال کړی دی د ادم په رباب کې چاړي نو هغسې دي او داسې دي داسې دي ثنا بچې د ناشته نیا بیبي چې تاسو ناشته نه کوئ که نه نو موږ ټول به همداسې ناست یو موږ کله ستاسو نه بغیر چې څکلي دي زما هیڅ نه تېرېږي د یو کنفیوز شاه په وجه ثنا نه جلال شاه پشمینې نیا بیبي ته ووایه که نه ته بیګا څه خوب لیدلی و بیګا مې خوب کې جلال شاه خان لیدلی په سپینه سور دی او ورپسې دومره ډېر خلک روان دي پشمینې جی زه حیران یم چې د دې کور یو نوکره خوب ویني چې جلال شاه په سپین اس را روان دی خو د جلال شاه پلار ترور مشر ورور او د ترور لور سره هډو څه غم نشته دا به بي زه او زمرګل بابا خو پسې ټوله شپه وګرځېدو او زمرګل بابا خو اوس هم په ګلي باغ کې ناست دی تاسو چای وڅښئ مونږ بیا ورځو که زه ناشته ونه کړم نو څه بد به وشي زما خپل نصیب پکار دی بس نیا بیبي ښه وایي که نه لالا تاسو بیا لاړ شئ او شاه ماما تاسو هم ځئ مونږ ورځو یو شه راځه مامي تاسو هم ځئ که نه زه به نیا بیبي سره یم شناز کېنه ثنا ته ځه ثنا ته ځه زما ستا مور سره ځان له خبرې دي شاناز ته چې واده نه وي نو هم پردی امانت وي او اوس چې د پیغلې لور مورې نو ما امانت ساتلی لوڼه په هر نوم پردي امانتونه وي شاناز رور سره د عزت پرېږده هغه ستا ناسه کرور دی خو ته پې ډېره ګرانې هغه زما د پلار قاتل دی چپ شه ته دا خبره بیا بیا ولیکې ته ما له تکلیف ولې راکې شناز تکلیف خو زه تېرومه بیبي چې زما لور که قاتل ته شاه ماما وایي او زه ورته ستاسو په وجه هېڅ نشم ویلی په خپل ځان خو مې وشته که نه بیبي دا وس زما نه مه اخله خیر ته لا موټ شوی نه چې دلته هم خوراک پسې رالی
خېټه ضربه مې ناخلي دا خېټه ده که کندو د تاخیرین وړه زر زر لوښي غونډ کا زما په سر نور کارونه دي تاسو دواړو چېرته سمه خبره شته او که نر وخت جنګ توابي بیا څه کړي دي بابا په خېټه پاک مړ دی زمیر ګل بابا چې بل خامار په خزانو وینم څنګه غلې شم نیکان څه شو نیکان مې ډېر ګډوډ دي زړه مې ستړی شو خو غوږو له مې خبره رانله جلال شاه دویمه ورځ ته روک دی نور څه خبره خو نشته د جلال شاه خبره یوازې نه ده نور هم څه شته نو لکه څه نور خو به ترې نه تاسو خبر یې سلام مسلات خو ټول تاسو سره دي بیبي څه شوه بیبي په خپله کمره کې ده لاړو تکړه دي ونیول شي دادا تو درېږه ښه ما راسته پاتې شي مخکې شه زه ستا په رګونو کې ناست یم کار ته دې ډډ نه لګي ویم دادا په والله کې ته دروغ وایم که نه ته ومنه که نه ودرېږه ها دا کینچې دې پاتې کا ویم ډېر ظالم پلار الله خدای را کړی دی ملغلرې زما خو د کوره زړه نه کېږي خو څه وکړم ځه خدای دې په خیر راوله یا لکه دا څه مجلس شروع کړو زرګه منه شابه راځه درغلم دادا درغلم ته به ما له ښه ګټه وکړې چې کینچي په کور کې پرېږدې مخکې شه مخکې ملغلرې لالا په خیر راغلی خواره مشي لالا ورځې ته چېرته وې ته راځه ملغلرې نورې خبرې به کور وکړو راځه ماشاءالله تختې ولیکه شابه ته مشال زما درون نه ولې منې کي خیر دی ملغلرې زه به مشال سره کښېنم شاباش ته دا ټول ولیکه کوم ښه بچې لالا زه به درله چې پخې ځه ورشه صدریه مشال پرې چې خپله تختې ولیکي ودلېږي که نه زه ورته ناست یم دا څه پردی کور خو نه دی یو مې د تره کور دی بله دا چې ملغلره زما خور ده نازو ستا خو هم څه پردی نه یم ما ولیکنه او شاباشې زما انعام دا واله ستا انعام ها نازو دا کوچې بچې د کوچې د اوس نه ورته د خپل حفاظت چل وښایه او دا تختې مختې او دا نه زمونږ د کار څیزونه نه دي ښه هر څوک په خپل خپل کار ښه پوهېږي هغه خپل کار ته پرېږده نو لکه چې زه د هغه دښمن یم د دښمنۍ او د نفرت انعامونه چې وله راوړې نو ته سوچ وکړه چې ته مشال دوست که دښمن نازو زما مشال سره مینه ده مینه مه کوه زما سره مینه ویم زما روح ستا په سترګو هسې بدلېږي ملغلرې نازو نه پوهېږي پوه به شي ښه پوهېږي خو دا په هوا کې ګرځي خو دې ته پته نشته میږي ته چې خدای په قهر شي نو وزرې ورکړي غوسه کېږه مه ملغلرې نازو به په مزه مزه خپل پردی ټول وپېژني السلام علیکم بختور دوله چې وګورم اوس چای ودې راوړ څنګه ښه زه ستاسو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې دلته راغلی زموږ دا نن ناسته دا یو قومي جرګه ده او زه دا غواړم
چې تاسو سره د نږدې نه یو څو خبرې وکړم. زموږ دا علاقه چې په تاریخي او انتظامی لحاظ سره ډېر اساسه ده. زموږ د ټولو د فرض دي امن او امان یو څو خبرې وکړو. غلام جانا څه د خیال دی نیکه پروردګل صاحب خو دربار لګولی دی. یاره د سرکار د حاضري مې بالکل خوښه نه ده. اوهو نیکه ته پوه نه شوې د حاضري لګول ضروري ده. ضروري نه ده مجبوري ده غلام جانا. ولې دوی ته چې موږ به دلته څه خورو؟ نیکه که زما منې که نه نو دا حاضري به ولګو بیا به خپل کار پسې ځو. څنګه دې خوښه ده؟ زه ټیک ده ستا دا مشوره به ومنو. شناز داسې نه ده چې ما ستا د پلار نوم هېر کړی دی او دا هم نه ده چې ما د هغه قاتل معاف کړی دی. په تا او په ما کې فرق دا دی چې ستا سترګې جاړي او زما زړه شهناز پښتني کونډې په سترګو نه په زړه جاړي. بيبي زه کونډه نه یم زه یتیمه یم. دا پتا څه څه شوی لیونی شوی خو نه ماشوم دې په واړو ملکو دې مخ ته وګوره. دادا چې زه ته هم صدرې منیکا صدرې ته ولې نه منیکې مشال نه صدرې لا څه خرابېږي. یا لوري پار څه پوهېږم خو بیا هم څه کولی نه شم. د صدرې خور دلته ناسته ده وراره دی زما. ستا وراره چې زما په ژوند کې کوم اور بل کړی دي ولې نه وینې؟ دوه ځله خو مې د هغه ناسته کړې وګرځولې اوس به بل خوا ځم نو. راشه دې خوا راشه ته دا مشال کلار که زه ورځم هغه سپېره جوړ بیا مشاله بچو خبره نه مني نو بیا ته خدای ناراضه کېږي. خو ما ته خو د جومات تا چې ویلې چې خدای پاک د ماشومانو نه نه خفه کېږي. خو چې څوک د مور پلار خبره نه مني نو بیا خفه کېږي که نه؟
خو زما خو پلار نشته که نه دا ولا خپل ایسا بس هیله ده شل دا زما په لاس کې وشمارل چې 6 زره دي ها نیکا دا زموږ کاروبار دی او د بل په لاسو کې پیسې شمارو دا ولا 25 زره خو خبره په 50 زره شوې وه سامه کمزورې وه پولیټیکلي پکې راغلګنې په دې لږو پیسو مې نه ورکولو زه ګزاره به وکړو ورسره الله په مخه دی ښه السلام علیکم وعلیکم سلام نیکا गाड़ी रास्तो को सगो सरश्ता सरकारी गाड़ी लेने का लगा दा बोले दा वी तो मो नजर आता तो ने स्ता दवा पका दने का मूंग द पार खूबी खो दुधवाना यो बराबर दी अलग दा सदरी पे पता पोए नशुम दर सो रोज से गैब दे जमा पर खास दने सामाय ता दाव की प्रोत दे अलग मा ता मशकूक होते कारी ऐसे नचे जंग द तरफ जेब की लाश फ्रूती हो मुंह ताड़ो पतम नहीं ये औरस लग जाओ चिरो खासा संभाला वही सब मतलब वो मतलब इजम पोई नशुम कुछ यार सोख दे खु मड़ा सामाय दने का मड़ा کنفیوز شپ ته په خپل ذکر کې د خپل جون په شان دي کنفیوز یې په مذهب کې ډیر زیات گنجائش دي سنا ډیر زیات ته د مولانا ابوالکلام آزاد لیکلي تفسیر ترجمان القرآن وګوره تفسیر خو هر چا مختلف لیکلی دی هسې نه چې زم بیا ستا په شان کنفیوز شم استغفر الله ته هرې خبرې ته مذهبي رنګ ولې ورکوې ما د ژوند نور ټول رنګونه لیدلي دي هر څیز فریب دی دا ستا چې کوم انداز دی دې ته زه مذهبي جنون ویم استغفر الله سنا لالا څه پته ونه لګېده نن خو دې ورته کنفیوز شوی نه د دې مطلب دا دی چې ته په خپل هم کنفیوز یې اوس ما سره فکر پیدا شو ځکه چې هغه چرم دونه ورځې بهر نه دي تېرې کړې په دې کمره کې څه نښه نښانه یا سخت وغیره خو نشته هم په دې غرض خو زه هم دې کمرې ته راغلی وم خو ما خو هېڅ هم ونه لیدل لالا دا به څه کېږي
پولیټیکل صاحب سره ملاوېدل غواړم. صاحب په یو اهم میټینګ کې دی، نن ملاقات نشي کېدی. موږ به خپل مسلې چاته وایو. ګورم کل صاحب دلته ناست مستاسو د پاره دی، خو نن یو اهم میټینګ دی، ستاسو ملاقات به بل وځو شي. چې اسکې نه بس چې نسکو خو دا بل ورځ به زموږ د ملاقات ان شاء الله جی ان شاء الله. قدیره جی لفافه ټول لور آو جی. ها السلام علیکم. په خیر ګل خانه په خیر نه په خیر. السلام علیکم. په خیر جی سم. کینه جی کینه سب سره ملاقات کول دي. کینه تاسو کینه جی. सर को गुरु खान लगा जी सर. हाँ 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 जी गुरु खान हजूर से ډیره مهرباني. مازه دا سړی ډېر ریلیبل سړی دی. او ستا کار به وشي انشاءالله. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. څنګه صاحب؟ ګوره دا زما جونیئر دی، سیو صاحب دی، د دې یو کار دی. صاحب چې ستاسو دوست دی نو موږ غلامان یو، تابعدار یو صاحب. تاسو حکم کوئ. څه حکمونه سرکاري او څه ذاتي. چونکې څنګه تا ته ما ویلو د دا ګاډی سرکاري دی، دا کار به ډېر په احتیاط کولی. موږ غلامان یو، تابعدار یو سرکار. ستاسو ګاډی اغوا شوی دی؟ او بیګا فون هم شوی دی، 10 لک روپۍ غواړي. د سرکار بیه دا خلک ډېر اوچته کړي. خو دا کار زه بغیر بیې او زر تر زره کول غواړم. غلامان یو، تابعدار یو سرکار. ستاسو حکم په سر سترګو. که په لږ څه خبره کېږي نو ور به وکړه. دا زموږ سرکار دی، موږ غلامان یو، تابعدار یو. غلام جانه سرکار له به دا کار کول غواړي. سرکار چې څنګه وایي مونږ به هماغه شانتې کوو. صاحب زه به ورځ دوه کې تاسو له اطلاع درکړم. ورځ دوه نه، زر تر زره. او اطلاع نه، ګاډی راوستل دي. صاحب لږ مهلت به پکار وي. یو ورځ واخله. د سرکار ګاډی څوک خوړی شي؟ زمونږ د نه خبره چې مونږ خو د سرکار غلامان یو، غلامان. زه به انتظار کوم. صاحب موږ ته اجازه ده؟ تاسو ورتلی شئ. ډېره مهرباني صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګل اکبر له خپله لفافه ورکړه. जी सर जी सर ठीक हो जी. قدیره ګل خان څه بیا منټ. مهرباني. हाँ जी ठीक हो. سر د لفافه کلچر هم زبردست چیز دی. انګریزانو چې کوم کلچر موږ ته پریښی دی نو د ډېرې مودې دپاره دی، بلکې د نامعلومه مودې دپاره دی. مشعله ودرېږه، سبق ولیکه. ودرېږه که نه محبت که مور مې وایي. دا د بل چا انتقام د مشال نه ولېلې. مشعله راځه دې خوا راشه. زه نه درځم. زه مشاله چې تا له ګولۍ والم خواږې راځه. نازو بچی دلته څه کوې؟ مشال څه شو؟ څه چل دی بچی؟ ما ته ووایه که نه. راځه خورې چې ځو، که څوک راغه نو څه به وایي؟ ستاسې هم کور ته ډېره تلواري ناوې به دې پته مئ. ځه ورشه، تا سره د خور هېڅ غم نشته. د خور غم را سره ولې نشته؟ زما خور ته به څوک پورته وګوري چې دا سترګې ته وباسم. د نورو نه سترګې مه وباسه، د خپلې سترګې دې وغړوه. دادا صدري ته وایي چې دلته نه ناڅي، بیا راغلی دی. زه ورسره ونه فیصله کوم. زه دا پنډوکیا کېدم نو زه ورځم. یاره دادا
ما نن کور نه چرته لري بوزه صدرې زما په سترګو ښه نه لګي اولې زما جن تباکو سره له مشال بېلاره کوي ما له خو د دې لږ چل نه راځي یو ځل به راباندې د کپر دړې وړې کي نه دادا زه به دا قتل نه کوم ما نن ځای نه چرته لري بوزه چې د صدرې هوا په ما نه لګي بیبي السلام علیکم وعلیکم سلام زمیر ګله ډیر لیټ نشوي بیبي څه خبره ده کېنه زما خور دماغ کار نه کوي چې دا څه کیسه ده نیا بیبي تاسو له خو څه په کار نه دي ما تا ته ویلي دي نه دي چې دلته به هېڅوک نه راځي ما څه نام منې کړې ده او تا ته هم ویم چې ماله بیا به دلته څوک مه رالیږه ځه ځه بیبي څه خاص خبره معلومیږي سمیر ګله سهار ته یو نامعلومه بنده ټلیفون راغلی و هغه صرف ما سره خبرې کول غوښتل سیوي ما سره ملاقات کول غواړي ملاقات مطلب یې څه دی په مطلب یې زه هم پوه نه شوم خو